نن و دغه درو یارانو ته زه ډېر یو جالبه چیلنج لرم. احمد الله جان ستا په نظر په کندهار ښار کې به څو رسټورانټونه وي؟ په ښار کې دننه وینې د باندې نه؟ د باندې نه. وه نوي دانې وبوله. نوي دانې ستا په نظر؟ سل. امیر صاحب ستا په نظر؟ اویا دانې. اویا دانې؟ اویا سل نوي. اوس نو زه او د ښار ټول رسټورانټونه حسابو، دانه په دانه یې حسابو، د هر چا که تعداد صحیح وختي فرضاً که نوي یا هم سل یا هم اویا دانې، هغه ته به 10,000 افغانۍ انعام ورکول کېږي. که ناکامه شول مرچک خو به نه راباندې خوري. یا بس هغه 10,000 افغانۍ هم د لاسه زه اوس درته وایم امیر صاحب ناکامه دی، دراویا ډېر دي. دا بیا زما زه غټ رسټورانټونه شوم. یا زما ستا دا بیا زما ستا شخصي شرط دی. خو یوه شي ته مو ډېر پام چې په دې چیلنج کې موږ هغه رسټورانټونه چې هغه کوچني رسټورانټونه یې فرضاً په یوه دوکان کې جوړ هغه نه حسابو، لړۍ نه حسابل کېږي، او داسې نور هم چې کوچني رسټورانټونه هغه که مو حسابله زه خو همباره به کیسه در زرو ډېره ور واوړي. روان سولو مخ پر ښار باندې چې رسټورانټونه حساب کو فلحال یو د ډنډ د چوک پر علاقه باندې د دې ځای څخه به شروع کوو، نو بیا به زو ګورو بیا چې هر ځای وه. اوس نو احمد الله جان صاحب په نظر په کومه ساحه کې ډېر رسټورانټونه شته؟ شیدان چوک په علاقه کې زیات شته. شیدانو چوک؟ امیر صاحب؟ شارنو. ته څه عینو مینه. هر یو ته خپل وطن کشمیر دی، دی بیا پر عینو مینه ټالیږي. خو خیر وبې ګورو چې اوس په دې دوو کې کم یو کامیابه کېدلی شي. زما په نظر خو دغه د سلو والا امکانات ما ته ډېر رامعلومېږي، او ته دوه بیخي سره نږدې نه کړه نوي وصل. زه به پوهېږم چې نوي ده. ما وه موږ دا فکر کوي بابا یو لس کښته و پورته به پکښې راسي، او خصوص په هغې کې بله دام نه کېږي. یا راځه یا نو یو بالا دانه پکښې راسي لا ډېر خو سمر صاحب داسې دی ښه دي وختي حسابونه ښه ناځوانانو دا کار مو هم کړی دی. سروي مو کړې ده. او دغه د رسټورانټونه چې موږ حسابو دا نو هم زموږ دپاره یو چیلنج دی، او هم یو بل هدف د دې تر شا لرو. په هغه هدف به بیا د خیره سره وروسته خبر سي که چیرې زموږ هغه هدف به انشاءالله کامیابه سو او زموږ ورته نیت سو د خیره کار مو پر وکړي، بیا به وروسته په خبر سي د خیره سره. د نن ورځې اول رسټورانټ مو نو دغه سو کندهار بریاني و در مخه. اوس نو بیا کندهار بریاني مرکز دی رسټورانټ کې ځکه حسابم ځکه چې د بریاني تر څنګ دی بیخي ډېر خلکونه لري، پلیټران، کبابونه، چرګان، خو نو هر څه لري. په دې خاطر یې په رسټورانټ کې حساب درځي. دا یو چې څو دانې کېږي. ښه دوهم رسټورانټ ته راورسېدلو، دا بیا د ډنډ د چوک څخه چې لږ راتېر سي د شیدانو چوک خوا ته، دا کوم ځای نومېږي دا ساحه؟ دا نو شارنو په نامه به شارنو دی. نو دغه زیتون رسټورانټ دی. ترکمن راتېر سولې یاره دا چې کوم ترکمن هغه خواته دی ستا دغه دی خو هغه نه دی وروره. خیر دا دی اوس به بیا ورسو که رسټورانټ وښودی. نو دغه چې دی زیتون رسټورانټ دی، دغه یې تاسو لیدلی سئ. دا زما بیا خپله د دوی خوراکونه ډېر خوښ دي. دا یې دوه رسټورانټ مو پیدا کړل. اوس یې بېلته راکاټ کړه چې دغه علاقه نیک په رسټورانټو دا سونا نه پسې راولو. سونا ته به برای ورځ سمه ویډیو ور وباسو. هغه بیا بل چیلنج پکښې در کوم وریم نظاره در چوم. دغه کیسه ده بالا چیلنجونه دي موږ څه چیلنج دی هغه هغه نو بیا چې راسره ولاړه دی امیر صاحب زهره به دې وچوي به پوه هم سي چې داسې چیلنج. اوس خو نو زه نسم درته ویلی نو زهره مې وچوي نو خو نه در سره ځم نو خو اوس یې دی اوري. زه خو دا چیلنج اوس تا ته نسم ویلی. دلته تاول کوم رسټورانټ دی؟ ترکمن خو هاخوا ته دی چې څونه مال کټېږه مه چپه لاس دی د دغه ځای معلومېږي که معلومېدی که چیرې و مازې په پښو ور واوړه مازې په پښو یا مازې نیکې مخته که دستي معلومېږي کومه دی؟ دغه دی کندوز ترکمن رسټورانټ. ښه دا یې درې کورج ودان امیر صاحب کورج ودان دا یې درې. هغسې امیر صاحب زما خبره باید په حقیقت بدله شي. مال په ښار کې ډېر و دا یې درې. اوس دلته بل دی پسې دغه په نامه دی دا دوې څانګې چې دا پر یوه حساب و مقصد یا رسټورانټ یا هغه کوچنی دی. اوس ګوره دا دوې څانګې پر یوه حساب و مقصد دا رقم نو دا رقم که وای نو خو بله به په یوه څنګ کې شیخ دی او بل څنګ کې پیسې ورکولې. اوس ګوره دا منو سلوار رسټورانټ سو دا څلور او دا افغان مالدار سو دا 15. دا بیا چې دغه علاقه ده بس دغه سپوږمۍ سالون دی. اوس یې داسې پر درکاټ کړه د رسټورانټو پر کوڅه دلته خورا ډېر دي. په دغه کوڅه کې نو بیا چې دي رسټورانټونه خورا ډېر دي. دا کم 15 چې دروس پر راغلي چې ټوله په شارنو پورې اړه لري. ټوله په شارنو پورې دغه نور چې را روان دي هغه هم په شارنو پورې اړه لري. نو مې ته لا تر اوسه نه یې رسېدل. څو سوه 15 سوه حساب درڅخه ورک نه شي. حساب غلط نه شي. 10,000 افغانۍ چې حساب چیرې ورکېږي. اوه خدای خو دې وکړي چې لا بیخي ډېر شي لا بیخي لږ شي. امیر صاحب په ګټه کې دی.
ولې میر صاحب په ګټه کې د څو د نیت کړي وو بیا اوس غلط نه کوي ما بیا نیوي سل اشهد هغه شپسخانې نه پشکې راځي یا شپسخانو جلا موضوع دا اوس ګوره اسد برګر کینګ د هم په رستورانټ کې راځي ډېر رقمونه شان لري او غټ ځای دی فرضاً دلته نو بالا رستورانټونه شروع شو ما زه پسې ورته ګوري دا شپږ اسد برګر کینګ دی د دې ورها خواته دا په رستورانټ کې نه راځي دا جوس والا دی یا نه کېږي ښه اوس دلته سارا رستورانټ دا اوه سارا رستورانټ دی دا اوه بریاني نه پکښې راځي واخان هغه یوازې بریاني ده تقریبا برګر لري یا داسې رستورانټ شومه غټ رستورانټ دغه ګوره د منوسلوا بله دا اوس پکښې راولو که نه راولو دا اته دغه مخامخ چې دی انار رستورانټ سو دا انار خو نو تاسو پیژنئ انار رستورانټ دی پیژنې دا سو دا نه ولې مزاره اوس دلته دغه دی ذایقه رستورانټ دا لاس دا لاس یو دنه بلم را معلوم دي تو عام فاست فود سو دا 11 اندخوی ترکمن سو دا 12 او ترکمن بخارا رستورانټ سو دا 14 ودا بل دانه ته سره بهم را کاټه کا تیرا کاټ کوم تر ته چل را کاټ ما ته وای را کاټ ما ته خپل ځان ته مې وویل سوس په 14 رستورانټس ولا انار خو مورا وستي پکښې وای بیا پکښې راوله یا نو بالا نو ما چلته مو انار ته راولې چیرې دي سالونونه خو په حساب وروره لاس 15 لانه دي چیرې ځو اسیا رستورانټ بند شوی دی مقصد اوس سیدی بلته چې بیا ښه هغه تا چې ښه بریاني ده چې د یوې افغاني بریاني نه یا بریاني ښه بریاني هېڅ بریاني امیر صاحب دی هغه ځای ته بیا هغه د شرف و چې بریاني ورکړه 14 ښه کومه ده دلته برګ رستورانټ دا پخوا اسیا رستورانټ دا 14 دا خوند دا دغه دا په رستورانټ کې راځي رستورانټ ګرد شان لري شاته نور ځای هم لري دا 15 پر هغه باید درکړه سپور ولا دغه دا خو رستورانټ یو وخت غیر فعال کړی دی لکه دغه مخامخ د سپین شان چې دی دا هم رستورانټ نو اوس لکه غیر فعال کړی دی سوس ولا 15 دا نیمه پورا کړل نو اوس بچری بل تخپل لاس ته پلا دروړه ته وځه اول رستورانټ وو هغه اوغه دی ورور هغه باندې ترکیش څه وخت وروره ترکیش موږ تاسو دغه په شپو کې وکړ دا څه بولته کاټ موږ تاسو ډېر کبابونه خوړل په هغه شپو کې ترکیش وو هغه اوس هغه شخصي مکتب دی ګوره کې نه منې دا دی هغه شخصي ښوونځی ځین جوړ شوی سایبر مارټ سټور سایبر مارټ شوی دی نو دلته هغه دغه سره بل ځای هم شته 15 ولا 15 راستاله سره کاټ زبل په ځای په صدر ورشه ما ته مرا باندې یا بیا ته اعلی ترینه سره احمد الله وای دغه رستورانټ وای رستورانټ خو نه دی خیر د ترک ډونر په نامه باندې دی دغه خو ما دی ته وختي هم ویلو چې دغه یو دکان ځای دغه لږ کوچني ځایونه چې دي دا نه پکښې راولو دی یوازې 2-3 رقمه شان لري نو دا نسته پکښې کې هغه پر 15 باندې پاته یو بل به چیرې یو رستورانټ و بیا ګوره رستورانټ یو بل نام را معلوم دی هغه بیخي چپ دی خیر ور بسو اوس ورځو د اخوا پر راځو هغه په بچا خان جاده کې چې دی هغه ته ورځو هغه ته خو جوړوله خو نو د احمد چې د احمد زیر رستورانټ دی عربیک رستورانټ بالا خو مو حساب کی کنیت برابر دی وای دا څه حالت وکړل و یا ورځو دلته خو په بل رستورانټ نه یو بالا په شیدان چوک کې انو نه بیا کریم ورواچو سماره خو مکه یو اساس د مارکیټ غیم دی هغه نه راځي هغه په رستورانټ کې نه راځي هغه هوټل دی هغه بنډیو بنجن والا دی یا په شیدان چوک کې نور رستورانټونه نشته خو یاد دي چې موږ یو دکان والا شی نه پکښې راولو یوازې بریاني والا نه راولو چې یوازې د بریاني سره برګر او یوازې جوس والا نه راولو جوس والا نه راولو داسې ډېر شیان شته چې موږ ځینې ایستلي دي که نه خو چې پر هر کونج راکاټ سي رستورانټ یو به بل هم پکښې اضافه شو خیر دغه ته درځه بچه خان جادیه ته یو پر دغه چوک باندې دلته لوړ اوس نو کېدای سي چې بنده یې و د جمعې په ورځ بنده ده دغه چې د شاهي بریاني وه دا مو ځکه پکښې راوستل ځکه چې دوی د بریاني تر څنګ ډېر شیان لري کباب روشونه و دغه دا هر څه لري یا دا هم په شیدان چوک نه دا نوی سړک دی نو دا یې سوله 14 یوه خبره ده سومر صاحب ښه د زموږ یو ملګري ویلي و د رستورانټونو چې دا د شیدانو پر چوک بیخي ډېر
شاوخوا خېده نو ما د شیدانو پر چوک هغه رستورانټ هم نه و خو باندې مال د شیدان دغه نیوي والا ویل زما شاته چې ناست ول په شیدان چوک خورا ډېر رستورانټونه دي هغه یو دانه ده نوګر په شرنو کې خیر ته څه کوئ او د ده خبره لا کېدای شي رښتیا سي چې عینو مې نه یاده کړې وه عینو مې نه یوه رستورانټونه مقصد 14 ولسه سي په ذهن کې یې 14 رستورانټ ایسا ماره دا څومره رستورانټونه چې ترته وګوره یو دوه درې دا خوړنځایونه دي دا مو نو سره وي خوړنځای اوس رستورانټ 14 وي نور که 15 14 ولسم رستورانټ ته راورسېدلو چې دغه په نامه دی چې په نامه دی عربیک رستورانټ دی په بچا خان جاده کې دی د احمد زامونه دی موږ بدلې المنځونه هم وکړو او ځای به تاسو ښکارا کو دا ځای دی دوی هم هر رقم ځای دغه شان لري په دې خاطر مو د پکښې دغه کوي عربیک رستورانټ پلیټران بروستون مارکیټینګ شروع دی وچ کلاک موږ به دلته لمونځونه وکړو ولسم رالي بیا اتلسم څخه شروع وکړو ولس رستورانټ خو مو پوره کړله نو اوس ځو په اتلسم پسې ګرځو فلحال روان یو د شهیدانو چوک څخه د چوکي مدد پر طرف باندې او دلته یو دغه رستورانټ دی چې دغه په نامه دی پیزا مکس دا یې هم اتلس یو د دغه وسنګ ته دلته بل دی او چاپکې کې نه کې د دغه بانک وسنګ ته اوس راځي ته سیمه دغه کېږي انتظار د لاسه مو ورکوئ چې شو کوئ اس سټار رستورانټ دغه دی دا هم رستورانټ دی بل نه بالا نسته تر چوکي مدد ته پورې اوس پر چوکي مدد باندې خوړنځایونه ډېر سته رستورانټونه نسته نو اوس زو د چوکي مدد څخه د عینو مینې پر طرف باندې نو په دې کې دا خو نو جوس والا دي دا نه پکښې حسابل کېږي دا یې هم شلم رستورانټ چې دغه د شالیمار بریاني پر مخامخ باندې دلته دغه د چیش په نامه باندې دی علم خان بغلانی رستورانټ د ده بیا ډېر ښایسته چپلي کباب دی دغسې اوس دلته زو دغه نور بریاني نه پکښې راولو وروره یو خو بیخي ډېره ده دغه نور بریاني او بل دغه دی څو ځایه هم ده او یوازې بریاني پخوي دا یاران جوس دی زموږ نوم یې غلا کړی دی خو دا دې پسې بل رستورانټ به نو زه فکر نه کوم چې د رزرجي بابا یا هم تر دغه پورې دی خوجک بابا پورې به زه چې هم بل رستورانټ نه وي مولوي ناصر کمپلیکس چې په کومه علاقه ده ده لالک محمد تعمیر باندې ډېره مشهوره ده احمد شاهي جاده کې دی دلته یو رستورانټ و پخوا نو چې اوس به یې که نو چې بند دی معنا خراب سوی دی کندهار النصیب و دا رستورانټ ته زه راغلی یم دی هم ډېر شان لري دا یې یوویشت دغه رستورانټ دی کندهار النصیب رستورانټ دا یې یوویشت دلته بل هم و خواجوه و دی و بالا باندې یا په دغه ځای کې دلته و دلته به رستورانټ نه وي او دا سټور اوس یوویشت سوله هلته پر لارې چې مېدانه و دوه نور هم سته یوویشت خو مو پوره کړله وارې سو د دوهویشتم رستورانټ چې هغه دلته مخامخ تاسو وینئ دغه په نامه باندې دی چې شي دی دا نوم پایپ سټار رستورانټ یې 22 او دغه سیپ اندخوی یې 23 نو ګوره یو دغه سو او یو هم دغه سو دا یې 23 رستورانټ تر 23 پورې خو راورسېدلو اوس خبره دا ده زه چې هم دوی درې سره بیا بایلي او زه بیا وګټم ځکه تر ښار ټوله راوتلو روان یو عینومین ته او دلته مو یوازې او یوازې 23 رستورانټ ته څو دانې به یې زه هم تر هغه اویا لږ دي ته څه پکښې او تر اویا لږ هغه د کیک خو ووایه نو اول سر مې ولې پوښتنه نه راسه کوله چلنج ما در کړی و تاسې نه و راکړی خو څه یې اوس موږ پر خپله خبره نه یو پښیمان زه وایم چې کېدای شي د 40 څخه تر 50 پورې وه نو داسې کیسه کوای خو موږ به مو ووایو چې د ولې مو نه ویل زه خو زما خپل چینل دی زه خو هر څه کولی شم زه وایم د 50 تر 100 پورې یا که دا رقم زه درسره کې وایم وروره د 10 څخه وروره تر 100 پورې یا ګوره ما لس یاد کړه تاسو خو بیخي ډېر یاد کړه ما لس فرق ورکړي یا به 40 دي یا به 50 او زما خو خپل چینل دی زه هر څه کولی شم تاسو بیا هر څه نسئ کولی او بیا یاره چې ایډیټ پکښې کوم لا نه در پوره کوم یا د کیک بیا ګورو او څونه چې ما وکتل ګوره په ښار کې زموږ څخه یو رستورانټ فقط پاتې سو او هغه ته هم ورځو ته فرض کړه چې په ښار کې 24 دانې سوله نو په عینومینې کې بله ستا په نظر 50 دانې دي هغه داسې چې حساب و کتاب پسې راواخیستې موږ والا هغه ولول دی دغه لمر رستورانټ و په ټاپ چې پکښې وسو
ته څونه لرې ولاړلې امیر صاحب 20 کاله پخوانۍ کیسې دې راپورته کړلې دلته نور هم هغه ګرده بند سوله اوس عینومین ته نږدې دی عینومین خو په داخله کې یو رسټورانټ دی ګرده بند سوله ښه عینومین ته را داخل شول د عینومین پر دروازه کار شروع دی دا هم پر دغه مخ ته چې عینومین ته رانوځي په چپ لاس کې د ستې دلته کندهار بریاني ده نو دا یې هم 40 هغه که تاسو لیدلی چې د ګروپان چې لګېږي کوم ګلستان رسټورانټ تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی هغه دی بلا کار خاص دی یا ما تر اوسه خوراک نه دی پکښ کړی پکې وبې کو درځي به په شی به راپوخ کړي یا بل ځای راواخم د لیو پکښې خدا یا داسې نه کېږي دا نوې سالونه پکښې راولو دا نه منم یا اوس نو پر پواره باندې رسټورانټونه کېدای شي ډېر یې او اخواته خو نو مخته ډېر دي چې دي هوټل نه خو بیا نه مزار هوټل نه خو هوټل دلی پر هوټلانو موږ ویډیو جوړه کړې ده هغه به نو کېدای شي چې 2 هفتې در مخه تللي یا 3 هفتې یا به کېدای شي پرون لیدلي خو صحیح دي نو پورته کړی خو مو دا وایي داسې کیسه ده او دا سړک چې دی دا خراب چې دی دا په عینومین چې رانوځي داسې چې کېږي دا زموږ د ونډوال ماما جوړ کړی دی الله دې بس جنت فردوس په نصیب کړي داس خوند راکړي چې نور په ټال کې نه اسه ونه ستا خو بیا ټینګ انډوال دی او ولې په وارې ته خو راورسېدلو دلته رسټورانټ چیرې دي رسټورانټونه ته درځه وبې ګورو کومه دی دلته خو رسټورانټ نه وینم په الحال په دې خوا کې نشته یار دا ګرده بند سوي دي دا بیا زموږ بخت دی نو ستاسو بخت دی امیر صاحب ګرده بند سوي دي دلته رسټورانټ نشته دا د ما د کیمرا وچر خو کندوز کباب دا خوا پر راځو دا خوا پر راځو کندوز کباب خو نو کباب دی یا دا رسټورانټ د ملت رسټورانټ هغه مخه مخه نو خو باندې وینه هغه رسټورانټ نه دی وروره که هغه هوټل دی هغه ما د خپل هوټل دپاره خدمت هغه ما لیدلی دی کوچنی ځای دی وروره بلوم دی تیرا سره کاټ نشته کاټ که زه در شوم چیرې راکاټ کړم تیرا کاټ که ستا چیرې راکاټ کړم یاره زه چې هم 10 وارې نور راکاټ کړي نه به کوم در حساب کوچني کوچني ځایونه نه درکوي حساب ما سیده ولاړ شه داسې دا خو د واوا د کور دی هغه نه د واوا د کور پر رسټورانټ کې نه راځي ته تو ګوره څونه ځای دی دغه د ملت رسټورانټ چې لا دی نو دغه د رسټورانټ دی ګوره ملت رسټورانټ دی صحیح دا مې در حساب کې یعقوب سټور دی یا رئیس سټور دی دا څه کوي یعقوب سټور دی دا 25 دا مې در حساب کې چلو ډېر جنجال مو وکړي دا در حساب شو دغه یو ځای په ډېر جنجال راسې حساب کې 25 ټکه کړله خو نور حساب هم دا رقم جنجال نه کېږي یا 25 پوره شوه کوم ستا دوه په کار ده اوس نو هر یو خپل دا پوره کړي خو زه هم چې هم یو بېله نه کړي راڅخه پوره بیا به جنجال سره وکړو 15 اخو ګوره زه په شبانه کې ورم 15000 راکړه 1000 مې راکړه 15000 یا اول سر به دې ویلي وای تال دلی پر نیمه لار ته پښیمانه کېږي دا رقم کندوز کباب زه په هوټل کې نه راولم په رسټورانټ کې هغه یوازې کباب یا پخوي درځه هر شی اوس ولم هر شی به لري کنه خو درځه اوس به سره معلوم ته چې په ما یو شی وخوري دلته واجب ده په جماعت ورته ودرو چې ودا دا غزه خیاس ما ته ودرو ښه دا کندوز کباب هم در حساب کې دا شپږ بلوم دی یا بل نسته افغانیا ولاړل دا مې هم در حساب کې چلو دا شپږ دا په ټول افغانستان کې ستا دا نه کې غټ ځای دی دا شپږ بل خو نو نسته دا سوپر مارکیټ دی دا نو د جمعې یا ګوره دا بیا موږ ته هغې درسي کړي او دا هغسې نو خو یو په بله د دنیا د جمعې ورځ ده عینومینه او دلته ډېر بد راشتي د جمعې ورځ ده عینومینه ده په عینومینه کې اوله فواره ده یوازې د جمعې پر ورځ داسې راشي دا د ښار خلک راځي بالا خو نو د ښار داسې راشي نه وي وروره یو رقم بل رقم خلک راځي زموږ عینومینه جمعې پر ورځ چې زه راسم د عینومین سیمیناټ ماچ دا نور چې راسم هم کشکن کور ته وایي ګوره اوغه دی هوټل د چیش په نامه دی فامیلي ځای یا سټار پیزا په نامه دی یا پیزا په دا نه حسابم یا ولې نوم پیزا کړی دی رسټورانټ ولې نه دی یا اخو سیدي سټار پیزا رسټورانټ یا هغه سم پیزا میکس وو یا شای برنامه جمهور واچوله یا دا نه حسابم هغه شپږ وشتي 15 کې شپږ وشت نو دا خو ډېر ځای نسته نو چې تا باید نه وایي حساب وکړو که سره په کندهار کې 2-3 رسټورانټ دا وایم دونه دا یو لږ ځای دی دا کوچنی ځای دی غټ ځای ټول ولا کاټ دی ور سره ګور کاټ یا وروره هغه شپږ وشت که 15 وو یا
څه کوي تعالی وي وخت شپږویشتم وروره کندوز کباب شپږویشتم سو و شپږ وشت تمازنی په تیره یا شپږویشت دلته نسته هوټلناکه مو په تکلیف وو ګوره دا سبحان بریاني د ټوټو ګوره څونه ځانې ولې دي څونه ځانې ولې یو دکان دی دا خوندور شان لري عادي اوس برګر له اوس پخې تور تو دا دې وږي چې زر یا ته دوستان ښکار کوي برګر پخې خو دې پخې خو نو رستورانت نه دی نو دا نو اوس به نو ته مستر پریشن پر رستورانت کې راوړه وار شي لري چیش لري بریاني لري یا برګر لري چپس لري بس دا چپس در پاتې تا ته چپس لري ګوري دا دوستانو مستر پریش دی خو دا موږ پر رستورانت په لیست کې نه راغلو ځکه دی وایي جوسان خرڅي دا دلشیز پیزا اسوله خدا هم نه پکښ راځي په دې خاطر سره نو پیزا ده ګوره ها شاهي بریاني پکښ راځي دا پیزا مې چېرې وستلی دي پیزا سټار پیزا او هغه وباسې ښه کندهار بریاني وباسې کندهار بریاني دوامه څنګه پستنی وباسې زه درشم ښه ستاسو په تاوان د زه خو به ځنې وباسم په ټول کندهار کې پنځه غني رستورانتونه شته زه دا وویشت پروانه کې دا مې دلشیز پیزا مې در حساب هلته مزار رستورانت و هغه جنه راوستي هغه تیر پر دا مې څه د ګوره دا رساله رویال کندهار بریاني دا به وسه نه راولم وویشت کمه دی یار دوه دکانه ځای نیولي وای غټ ځای دی څونه غټه لوحه ده نو خو د رستورانت نه دی لکه ما ته څه ویل مال رستورانتونه ځینې منفیکه نورم ځینې منفیکه مکرویان شورما د پسې وروره دا مکرویان خو نو یو دکان دی ته زه دا یم دا اتهویشت دا نهویشت ګوره هغه رویال کندهار بریاني سوه دا اوویشت اتهویشت دغه مکرویان شورما سوله دا نهویشت والا بس خوشحاله یاست خوشحاله یا نهویشت مې کړله درته مزار رستورانت پکښ کې پر نوشته و رستورانت پر نوشته و داسې نو هر شی نو مه حسابوي وای نو دا خو نو شته پاره نو نویشت وله بالا درځه خلاص پر رستورانت اشه پایلې کې د څه شروع دا جیش هغه دی البیک ګوره دا بیا زه درته دې ځای در حسابم ورسېدلې لا نه یا دا مې حساب نو شان خوښ هغه پښتې حساب نور نه نو خو رستورانت هغه ته وایي چې ښه شان د رستورانټو کې سم دا رقم د لکه هغه د میسي او د رونالډو فوټبال نورالډو ګوره دغه البیک رستورانت سو دغه مخامخ چې تاسې ویني البیک رستورانت دی دا جیش دغه دی افغان شینوار دا مېلمستون دی وروره دا تاسو په هوټل کې څنګه راولي تاسو خپل ورته وګورئ برګران پیزا عکسونه مشلوي عکسونه خو نه دار شي مشلي باربیکیو د سهار نشته لري یا ګوره امیر صاحب دا راځي پر رستورانت کې ته خپل فکر وکړه دا جيش ده خواص وجه دا جيش يا البيك ميساب كده جيش يا دانو ما بقى افسيدي دغدي مسافر خانه ويا تقسم بوسيه فخيدانو ما بقى شغل بس ده بقى مرتبط جيش يا جيش نو امير سم بوسو بو يسوجي ولا ما يعرف تبيالك شو وايرل كده دوت زان سما وجيه ما تسنو ده سمبوسو ولكن تم در ويار سمبوسو ولا مستقبل سلام كده وليه مزار دربار هوټل ودا دا ته جيش کا امیر صاحب دا مسافر خانه وګرځي یو جيش خو باندې یو جيش صحیح دغه نه دی وطن برګر جوس دروازه چیرې ده خواړه په چکه به دی ونه وي څه څه په کارته پوره کوي دا خاصه پرازو دا اسکریمان دي دا سٹور دي دا و نه کرس رستورانت کې امیر صاحب دغه دی ګوره یو دلته ستا دا زمونم د دو جيش ورکاټه دوه ته ضرورت نشته یا خو ما کول تبلم هغه ارینا هم پاتې سو ارینا بنسوي دی وس رقمي نه اوس بنسوي هغه بنسوي دی ګوره دا دلته چیش په نامه دی پیزا پوینټ دی که مکس دی که چیش دی دا خو نو پیزا پوینټ دی خو بالا دغه شی دی د دو جيش اشه یو چل د پر دغه کچګر سره وصل خو په دغه ځای کې یو دی و غم در حساب ما پیغام وسی ورور مخو نه کی دو جيش دا دو جيش پروا نه کی بلواره به از ما سره مکو بالا دا دو جيش داسې در کاټ کته بره چې دلته یو دی که دوه دی خدای دې وکړي چې دواړه بند کړي خدای دې وکړي چې درېم بیا سره وتلی یا داسې نه کېږي تالدري په دا بند بازارو کې دي رستورانټونه راباسي ولې نه راوځي ګورې دغه ځایونه دي دا اوس ګرده جوس والا دي دا به هم دوی به په رستورانټ کې راولي د احساس لرو دا نه پکې حساب هغه چې زموږ ځای هغه خو نه دی خپله نوشته نه مني پلا وایي چې رستورانت ورته نوشته رستورانت چې هغه هم نه مني بیا یاره خدای دې وکړي چې یو لا نه یې زه خو ما په دا ښار کې دا نور رستورانټونه خدای دې وکړي چې بالا دغه شي امیر صاحب سره نیسه در څخه کمې نه کیسه دو جيش ښه دلته پر دغه سهار آلو دلته رستورانټونه سته که نسته دا خو اسکریم دی د دې څه تیر یو په دا کارنر کې دی په یاره بند سوی دی د مورشي چې دلته رستورانټ و
د څه په تاوان ولاکه خوشاله یم خو زه خپل په تاوان هم ولاکه خوشاله یم د ازای رستورانټ و نو اوس بند شوی دی راکاټ یې کړ پر هغه د جیش ولاړ الله دې درته بل ځای الله دې بل ځای درته ښه رزق روزي ورکړي خو زه خپل په تاوان هم نه یم خوشاله دلته 2 میاشتې مې ته راواوښتل د پله راواوښتو په هغه لاس کې خو شکر نشته په دغه لاس کې یوه دانه دی شاهد شینواري په نامه باندې دی دا یې دروجیش شاهد شینواری سو دا هم دا دروجیش دی یا نو 15 یارانو آفرین بل نسته دا دروجیش بالا درزاد ډایرکټ رمایان په فواره باندې نور نسته وی NPC ښه دا دروجیش NPC یې سلورجیش سلورجیش سی و راځي مخ ته هم خیر وچې میوه پکښې کې راځي هغې نه بره دا خټکیان هم پکښې راولو نو چې وچې میوې پکښې راولې دا هم NPC رستورانټ چې څلورجیشم رستورانټ سو پر 15 حساب کو بیخي غټ رستورانټ دی یا وروره نو هغه رقم بیا دوه پر یو حسابل کېږي دا رقم نه کېږي تور توګر سره رقم پر راشتي پر سړک پر مابینځ باندې مشرانو ته ولاړ دي او ډېر ښایسته ځای دی خو ځینې خوراکونه په خوراکو کې 2 او 3 نامیان دي نور سنا هم لري ورور یوازې سنا څونه ډېره ده اوس به نو تاسو به دا بریاني هم پکښې راولل نه راولم یا دا موږ هم نه درته وایو ورته ونه وایاست خالي هم ده بریاني خو چې ډېر راوستلې خو پروا نه کوي معافیه دا یو شاهي بریاني هم پکښې راوستلې ده پر ستا رستورانټ کې به غوړ شان پکېږي خدای بیراني هم غوړه ده چرګ غوښه هم پکښې کېږي یا پټاټه هم پکښې کېږي پیزا نسته پکښې کې سینډویچ نسته رول نسته ماجونان نسته سینډویچ خو نو غوړ دی رول خو نو غوړ دی پیزا غوړه ده برګر غوړ دی بریاني نه غوړه ده دا بلې فوارې ته راورسېدلو اوس د مایانو فوارې ته ځو ری هم تقریبا 3 دانې شته څلورجیشم ته راغلي فواره خو نه وختي اوس د مایانو فواره نه د مایانو خو مشهوره ده اوس په هغه څلورجیش او نور بریاني مو پکښې راوستلې ده یو وارې نه ده م راوستلې نور بیراني ډېره ده نه کړه او انې راولم که سره هغه رسمي دلته ستا ولې دا یوازې بریاني پخوي هر شی لري خو په هغه ورځ یې نه ورته راخیست راځه د نور په نور بریاني کې زه له ته انرژي درانیسم ښه چې انرژي ولري څلورجیش تر اوسه پورې سوي دي مایانو په وارې ته راورسېدلو دلته دا یې هم 15 رستورانټ زرچنار چې دا تاولا زر و دغه سمیولا دی چنار دی رستورانټ دی دا هم د یوټیوبران چې زموږ ته ستاسو به درماشه پیژني دا یې 15 نور بریاني خو نو ما نه پکښې راوستله دوی یې پکښې راولي زه زور نه شم ورسره کولی دا یې 16 صحیح سو وروره صحیح سو بابا جان 16 مې در پوره کړل د دوی سره ما اوس یو دا نوه کیک اوس ګرد راباندې وکیک دا اوس رستورانټ دی زه نوم لا نه وینم هغه د کابل مصطفی ګلګپې دی یاره دا څه کوي مصطفی ګلګپې دی ونه که راساسي کې 16 سوله ګلګپې والا یم پکښې راوستی مصطفی ګلګپې دا سمسور ګلګپې دی پام چې خبره ونه کې دغه دی سمسور ګلګپې خوړنځای دی تر تو ګوره کاشي ایران تاسو نو ګرد شام پکښې راولي بالا در کاټ که دې خواته بل رستورانټ نسته یا دا خبره مو نه سره کړې شپږ یا وجش لږ پاتې راباندې قبول کړی هغه مصطفی ګلګپې وې راکاټه که چېرې روان یې اول دی پراپر سړک راکاټونګو دلته یې راکاټ که نسته خو ما لیدلي دي هغه لاسونه ګرده د مایانو د فوارې دغه بل لاسه د غټ شوک خواته راواوښتلو ګوره دا دي زه څه زر مخه در حسابم دا دوبۍ ان دی دا یې هم 8 ودغه 7 بخښه کوئ 7 راسه غلط دا دوبۍ ان دی 7 دوبۍ ان خو نو ویډیو د هوټل په ویډیو کې به د دوی اتاقونه هم تاسې لیدلي خو دا رستورانټ دی دا هم 7 درځل ته شی وخورو یا وږی یم خو نه وایرل کېږي دا خو ټیک ټاک نه دی یوټیوب دی دلته لکه چې بل رستورانټ هغه کویټه هوټل دا نو څنګه پکښې راولې دا به در حساب کړه فاسټ فوډ والا دی دا 8 دغه دی دا رستورانټ دی د چیش په نامه فریز په نامه باندې دی دا رستورانټ مې ور حساب کړي دا هم 8 وره اپا ډېر 8 ښه اوس خو نو بالا دې خواته بل رستورانټ نسته الماس پاته سو الماس د بچاغه دی په پلازو کې دی بل نسته 8 سلویشتم دانه په لوله کې دی چی شي شارجه بریاني ده بیله بریاني بل هیڅ شی نه لري چې زه درسې کوم غواړه خو ده غواړه خو نو ډېر شان دي دا ویډیو ګوره او ګرد نو ما رستورانټ ته وړي
وروره خو نو واجري رستورانت دی واړی شانجم داس نه چې واځي رستورانت هم پرشي بره واځ بیرنی خرڅي نو هغه راولیا کله نو سارا دربار رستورانت کله چې راوستي ما راوستي صابلي نه دی هغه بنجدي بالا سبا حسابونه کوله دی په خبر دی شو ګوري اوس دغه چې د شارجه بیرنی دا خو نه پکښول د بیرنی را ټوک را ټوټه کوي مګر دغه نه پښکرا اوس در پای پورې دا بیرنی د ورکمي دا پرنامي بل برګر لا نور سره لري وړه د ورور او چې رښتیا چې ما خپل اور دغه څه اواز اوس ته کیږي نه خورو واخره به و به خورو یا ته پلا ماته سل رستورانت را پورا کړ وروسته چې اته جېش را پورا کړی 1000 افغانۍ د خودونه نه چې خو ډیره سي 200 افغانۍ بکیږي تیرې باندې وخوره 200 ورکې هیڅ مشکل نه لري دا واره تر باندې ښه نجشم رستورانت په دغه مخامخ پلازو کې دی د الماس په نامه باندې دی چې اوس یې د تازه په فعالیت باندې شروع کړی ده چې ورکاټول ته ضرورت نستوغ دي د دې ځای څخه معلومیږي پر دا جام باندې قرار واړه داسې آفرین الماس په نامه دی د الماس په نامه رستورانت دی دا نو ویډیو بره په کابل کې وژدېدله بره به ملاس ورځې ویډیو کولی دغه نه رستورانټونه دي په کابل کې دا سجاده پمپ دی او شاته سجاده کمپلیکس یا پلازی دی دغه الماس رستورانت دی دا هم او مختلار وته دا نجش ولې صدر واسو چې به دې سلويش کړ دا نجش یا شارجه به نه پکې حسابي دا نجش او یو دانه چې دی په داله کې دی که په لوله کې دی لوله هغې ته چې وارلو هغه به سلويشتم شي خو ورې به وګورو که نور وخو ښه خبره ده ستاسو په ګټه زه خوشحاله یم زما په تاوان ته څه نه یاست خوابدي دا غلط انډوالي کوئ دغه لاره ده دغه لاره ده یا مخ ته وتلی ده درځه بیا غمه درځي نه کېږي پیسې نه یاست دا نجش دا رستورانټ هم در حسابم ګوره دې پسونه ایلاده ورته زړېږي دا ګورئ ایلاده پسونه ورته زړېږي دا بیا شاید شنواری دی افغان شنواری دا خو ملته پلی حساب کوي افغان شنواری یا دا مو دغه ولې نو مینه کې حساب کوي دا افغان شنواری دی افغان شنواری ښه خیر دا سلویښت پنځه نور پر واچوي لسز دا نه پوره کېږي سلویښت چیرې لاړې خوا ته درځه ګوره څلوېښت رستورانټ خو مو ترینو مینې پر پوره کړل اوس راغللو ولو ولې ته دلته یو رستورانټ موږ لیدلی و د هغه ته رالو چې دا زموږ یو څلوېښتم رستورانټ دی او دا هم د شنخته خلکو دی خو خیر نو دغه وبخښه یو رستورانټ ما په نوم لیدلی یا هغه نه پکې حساب دغه رستورانټ دی دغه ګروپان چې لګېږي د برېښنا رستورانټ په نامه باندې دی دغه تاسو لیدلی سئ برېښنا رستورانټ دا خو بند دی دا څه وایه دا وخت نه بندېږي هغه دی شنخته سړی پکښې هغه ولاړ مخامخ چې نفر وینئ تاسو چې پکښې ولاړ دی دا د احمد الله ورور دی وایټ کړی ما ځای ودروئ که تاسې غوښتل چې ښه خوندوره مزهداره ښایسته وایټ کړایي وخورئ نو دا ځای مه یادوئ یا و میرو نو یو سلويشت رستورانټ یو دانه بل ته پیدا کی دا 240 رستورانټ سواله او دی 300 بایل نه اویاس و نه نیویس و نه سلس و زما لزر افغانی ماته را بچاس ولې او دی بایل یو بل چیلنج دی بایلی هغه لزر افغانی کې شي نه را باندې خوري دا خو نو تاره باندې بایلی چم جره سره وکي مرته جوړ چې و رستورانټ ابلاندې وای سره مرچول ګرځ بالا خورن ځای مړن ځای ګرځ پښکې راځي نو بریانی و ګرځ شانه دی خو بایل له خو تاسو سبسکرایب